وخت دی نو هر سړی موږ له راځي په سترګو یې ګوتې منډې وایي په که زه پیسو لزما او که زه خسرو لزما او که زه هر چېرته ځم زما کې د چا څه کار دی نو صحیح شو که نه نو اوس تا دا خبره واوره ستا ویښته نقلي دي ستا ویښته نقلي دي راشه صحیح دي که نه نه دی تېر کړی زما ویښته نقلي دي نو زه درته ګوره زما په خبره ځان پوه وکړه غوږ کښېنه زما په خبره ته خو نه یې نقلي که نه که زه نقلي یم او که زه اصلي یم او که زه هر څه یم په ما کې د چا څه کار دی ملګرو دا یو ویډیو دا په سوشل میډیا ډېره زیاته چلیږي په کم کې چې دا ثناګل وایي چې په ما کې د چا څه کار دی نو تاسو چې کوم دی هغه ویډیو وکته د دې نه علاوه لکه کوم ویډیو چې نن سبا په سوشل میډیا ګردش کوي او په هغې کې کوم څه چې ویل کېږي هغې نه تاسو خبر یئ آلرډي پې مونږ یو څو ویډیو جوړې کړلي خو دارنګې اوس چې کوم کېږي چې لکه ارشد خان او دا غریبانان چې کوم دی پکې هم راغله په ارشد باندې اوس هم الزامات لګي خلک چې وایي دا ویډیو چې کومه شوې ده نو دا یې وایي هم دې ته سینډ کړې ده او بیا وایي ارشد هغه داسې وایرل کړې ده یا یې سوشل میډیا طرف ته راوړې ده نو زه تاسو ټولو ته ویم یو ځل درته بیا ووایم چې ارشد خان په هغې باندې داسې الزامات هغه نه دي لګول پکار ځکه د پښتنو دپاره چې کوم خدمات د هغې دي لکه که تاسو وګورئ کوم ځای کې چې داسې غریب یا څوک وي او د هغې څه ویډیو وشي نو ارشد خان واحد کس وي چې فوراً چې کوم دی هغو ته پیسې راولېږي او دغه غریب سړي چې کوم دی هغه مدد وکړي خو د بده مرغه زموږ پښتانه چې کوم دی هغه داسې په خلکو الزامات لګوي لکه یو سړی هغه ښې ته نه پرېږدي بس بد یې وایي بد یې وایي او خپې یې وایي او اخر چې کوم دی هغه لاندې راګوزارولو کوم کوشش چې دی هغه کوي نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو الله حافظ